د الله سبحانه وتعالى منونکو مسلمانانو د نبی علیه الصلاة والسلام امتیانو وخت را روان قریب ده، دنیا په ختمېدلو ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې زما امت سره به ظلم کیږي، زیاتی به کیږي د یهودو لخوا نه، د کفارو لخوا نه. اتیا ملکونه به راجمع شي تاسو مقابله کې. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي هر یوې جنډې لاندې به 12,000 لښکرې ټول چې راجمع کړي 9,60,000 لښکر به برابر د اسلام مقابله کې، او اسلامي ملکونه به نه پرېږدي. نو د دې یهودو مقابله کول، د دې کفارو مقابله کول، د دې نیټو مقابله کول، دا واحد وسله چې موږ تاسو سره دا جهاد فی سبیل الله ده. تر څو پورې چې موږ تاسو جهاد ته تیار نه شو، د الله دین لپاره قرباني ته تیار نه شو، خواهشات، خوبونه، ټچ موبایل، دا ډالر، افغانۍ او کلدارې، آرایش او زیبایش، د دنیا سهولتونه دا پرېنږدو که نه، والله بالله که موږ تاسو د یهودو مقابله وکړو. د یهودو مقابله به هغه څوک کوي چې هغه مرګ ته تیار وي، لکه څنګه نبي علیه الصلاة والسلام چې په صلح حدیبیه کې هلته هغه نه مخکې نبي علیه السلام بیعت کړی صحابو سره، په مرګ باندې نبي علیه السلام بیعت کړی. نو امام مهدي به خلکو سره بیعت کوي په مرګ باندې، چې مرګ ته تیار یې که نه، که جهاد ته تیار یې، مرګ ته تیار یې، د دجال او د هغه د لښکرو مقابله کوي، نو بیا امام مهدي بیعت درسره کوي. که امام مهدي ګوره چا سره بیعت نه کوي، او نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلي دي چې افغانستان خراسان نه به الله یو لښکر راباسي، داسې لښکر به وي چې د دې مخه به هېڅوک نه نیسي، او دا به د امام مهدي کومک کوي، او دوی جنډې او بیرغونه به په مسجد اقصی باندې درېږي، او کفر ته به شکست ورکوي، یهودو ته به شکست ورکوي، دجال لښکرې به ماتوي، او الله به عیسی علیه السلام راکته کړي، او هغه به بیا دجال ختم کړي. الله دې موږ او تاسو د امام مهدي په ډله کې راولي.